السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، کوشش مو هر وخت زمونږ همدغه وي، ځان درته وښیم. یو څه وخت مخکې مې یو ویډیو جوړه کړې وه ملګرو، نو هغې کې ما یو لینک اچولی و چې هغې کې ما ټایټل هم دغه و، څنګه کولی شو ځان دپاره پیپل اکاونټ جوړ کړو، یعنې how to create PayPal account in Afghanistan. تاسو کتلی شئ دغه ویډیو ده، تاسو ګورئ. اوس په زړه پورې خبر اوس زما په ویډیوګانو کې دا ویډیو اوس ما چې کوم دا هایټ کړې ده، یعنې اوس نه ښکاره کېږي. دا څنګه ده، ولې مې هایټ کړله، د دې وجه څه شی وه ملګرو. هر وخت زموږ کوشش همدغه وي چې هغه څه تاسو سره شیر کړو چې تاسو یې وګورئ او یو څه ترلاسه کوئ. یعنې که تاسو چې څه شي په تلاش کې، ته مثال یوټیوب ته راځئ، ته یو شی سرچ کوئ، پیپل اکاونټ جوړئ، مثال زه تاسو ته د دې ویډیو در کومه، ته راځئ او ځان دپاره وایئ چې زه ځان ته پیپل اکاونټ جوړ کړم او یوټیوب ته راځئ. نو تاسو ته چې کله یوټیوب کې سرچ کوئ how to create پیپل اکاونټ، نو تا ته زما دا ویډیو راوړي، ته زما دا ویډیو ګورې او هغه ټول پروسس هغه طریقه ته همغه طریقې سره ځې چې کله ته لاړلې او بیا ته خپل مقصد ته ونه رسېږې، مثال هغه کار ونه شي، نو ته حتما زړه کې دا احساس تا راځي چې د کس دا چینل جوړ کړی ده او داسې ویډیوګانې، نو یعنې نفرت دې پیدا کېږي، هم د یوټیوب نه نفرت پیدا کېږي او هم د دغسې یوټیوبرانو نه چې کوم غلط شی شیر کوي. نو کله چې ما دا ویډیو جوړوله ملګرو، واقعا درته وایم ملګرو، ما په دې ویډیو کې چې کله هغه لینک تاسو ته اچولی و، ما تاسو ته ویلي و، ما ته یو ملګري په وټساپ کې، یعنې ما ورته بل آی ډي هم جوړه کړه، بیا یې کار نه کړو. 2 ملګرو ما ته په وټساپ کې میسیج وکړ چې دغه ویډیو چې کومه تا جوړه کړې دې کې ایمیل نه ویریفای کېږي او داسې یو مشکل لري. خو ما بیا هم کوشش وکړه، هغوی دواړو د ما آیډیانې جوړه کړې د پیپل، چې کله هغوی لوګین کېدل هغې ته هغوی ته بیا مشکل راغی، هغوی ته بیا لوګین نه کېده. نو زه مجبوره شوم ملګرو، ما دا ویډیو چې کوم ده اوس هایټ کړه. تاسو کتلی شئ دې باندې لاک لګېدلی، ګروپ ته دا هېڅ چاته اوس نه ښکاري، څوک یې نه شي کتلی. ولې مې هایټ کړه ملګرو؟ ځکه چې ښه ویوز یې هم راتلل، ګورې 100 ویوز کتلي وو په 2 ویکس کې، واچ ټایم همداسې هر څه زیات و. خو ما دا هایټ کړله ځکه چې د دې طریقه غلطه وه، یعنې خلک ځان بې په عذاب کړلو، مشکل به ورته و، او ما خواري وکړله د ویډیو کې چې ما وکتل هغه لینک نه چې بس څوک لاړل، نو هغه صحیح نه و، هسې مشکل جوړ و خلکو د په عذابول. نو دې ته خاطر ما هایټ کړله ځکه چې څوک یې ونه ګوري او څوک په عذاب نه شي. نو هر وخت مې کوشش همدا وي ملګرو چې تاسو سره هغه څه شیر کړم چې یو څه تاسو ترلاسه کوئ، یو څه زه هم ترلاسه کړم. ما دپاره مهم شی دی، زه ولې دا کار کوم، زه تاسو دا ویډیوګانې ولې جوړوم، په دې خو موږ او تاسو پوهېږو که نه. که څوک نه پوهېږي نو ځکه یې جوړوم چې زه غواړم چې خپل مقصد ته ورسېږم ملګرو. مقصد زما څه شی ده؟ مقصد زما دا ده، دغه ټیکنیکل پښتو ټیچ په نوم چې کوم د چینل زه چلوم. تاسو کتلی شئ نن زما سبسکرایبر تاسو ګورئ په د سکرین کې 1002 سبسکرایبر شو. د یوټیوب چې کوم دي رولز دي چې یوټیوب کله تاسو ته په چینل مونیټایز کوي، یعنې تاسو به 1000 سبسکرایبر لرئ، 4000 ساعته به واچ ټایم لرئ. نو زما واچ ټایم چې کوم ده اوس کم ده، ډېر واچ ټایم مې نه ده پوره، خو تاسو څخه مننه کوم ملګرو، ډېره زیاته مننه در څخه کومه. تاسو کتلی شئ چې زما سبسکرایبر اوس پوره شو، 1002 سبسکرایبر شو. زه به نور هم کوشش کوم چې همدغسې تاسو ته یو څه راوړم، تاسو یو څه ترېنه حاصل کړئ، یو تجربه ترېنه واخلئ. نو زما کوشش به همدا وي هر وخت چې څه مشکل وي په ویډیو کې، حتما کمنټ وکئ یا وټساپ کې راته میسیج کوئ، زه به مشکل رفع کوم. که مشکل مې رفع نه کړو نو خپله ویډیو حتما لرې کوم، زه هغه ویډیو نه پرېږدم چې کوم کې ما څه ویلي وي او هغه کار ونه شي پکې. زیاتره ویډیوګانې زما مخکینۍ دي ملګرو، په هغې کې ما فری انټرنیټ ټریک ښودلي، یو لینک یو فایل ورواخلئ، دا تاسو ته فری انټرنیټ درکوي HTTP کې یا HTTP تونل کې. نو اوس زیاتره ملګري میسیج وکړي وایي دا خو کار نه کوي. نو زه هر چاته وایم ملګرو، هغه فایل د لږ کم وخت دپاره وي، هغه فایل ډېر وخت دپاره کار نه کوي. هغه چې کوم فایل وي د فری انټرنیټ، ډېرې ویډیوګانې ما داسې جوړې کړي دي په دې یوټیوب کې سترې زما، هغه چې کوم د لږ وخت دپاره کار کوي هغه. نو هغې دپاره ما تاسو ته وویل چې زه بخښنه غواړم، هغه ویډیوګانې شته دي خو هغه اوس کار نه کوي، ډېره مخکینۍ تقریبا 1 کال یې وشو یا 8 میاشتې 1 میاشتې داسې وخت کېږي. نو ملګرو زما مقصد دا و چې زما دلته مقصد دا دی چې زما ویډیوګانې وکتل چې زما واچ ټایم پکار دی، سبسکرایبر مې پکار دي. ستا مقصد څه دی؟
ته یو شی سرچ کوې یو شی وایي یو تجربه ترلاسه کوې یو شی ګورې مثال تاسو ته ما مخکې مثال درکړلو دا ویډیوګانې دي ما ټولې مثال تاسو غوښتل چې ځان ته پیپل اکاونټ جوړ کړئ تاسو غوښتل چې ځان ته تذکیره فارمه ډکه کوئ څنګه یې ډکو طریقه مثال تاسو ته نه زده نو ته راځئ زما دا ویډیو ګورې ته زما دا ویډیو چې کله ګورې ما ته واچ ټایم پوره کېږي ما واچ ټایم زیاتېږي او ته خپل مقصد ته رسېږې ستا هغه چې کوم مقصد درته وایي چې زه تذکیرې فورمې طریقه زده کړم ته هغې ته رسېږي او زما ته واچ ټایم پوره کېږي خلاص سمه ده ملګرو نو همدې د خاطره ټول سیسټم هم همدغسې دی تاسو کتلی شئ دلته اوس ملګرو سبسکرایبر ګورئ زما اوس پوره شو دلته تاسو بره ګورئ 1002 سبسکرایبر شو واچ ټایم دلته تاسو ګورئ ملګرو واچ ټایم زما 3.8 چې کوم دا ساعته ده په 28 ورځو کې یعنې دا ګورئ په 28 ورځو کې زما واچ ټایم څومره پوره کېږي 3.8 ساعته یعنې داسې وښایي چې 4 ګنټې ساعته واچ ټایم زما په 28 ورځو کې یعنې یو میاشت کې تقریبا پوره کېږي زما ټول واچ ټایم اوس څومره پوره شوی ده ویوز مې دومره دي سبسکرایبر مې انشاءالله اوس پوره شو مننه کوم در څخه او زه ځم اوس تاسو ته وګوره ویو مور ښیم زما ټول واچ ټایم تاسو ته ښیم ټول چې څومره اوس پوره شوی تر اوسه پورې ملګرو دغه کار هر څوک کولی شي یو زه نه یم یو داسې هر څوک کولی شي چې ځان دپاره د یوټیوب څخه پیسې وګټي زه تاسو ته د دې باره کې یو بله ویډیو جوړوم دا ما تاسو ته یو طریقه تاسو ته صرف ښیم ځان باره کې ما تاسو ته یو ویډیو جوړه کړله چې زه هم مقصد ته ځان رسول غواړم او تاسو ته زه باید هغه څه وښیم چې تاسو هغه مقصد ته ورسېږئ ملګرو نو دا دی زما ټول واچ ټایم تاسو ته اوس ښیم په 28 ورځو کې زما واچ ټایم تاسو کتلی شئ دلته څومره دی دا دی ګورئ ملګرو تاسو په 28 ورځو کې زما واچ ټایم دومره دی صحیح ده او په لایف ټایم کې یعنې ټول چې کله ما دا چینل جوړ کړی د هغې نه تر اوسه پورې زما واچ ټایم څومره پوره شوی دی تاسو کتلی شئ دا ده ګورئ تاسو دا زما واچ ټایم دا زما دا واچ ټایم دی 800 او 15.9 ساعته پوره شوی یعنې 1000 ساعته تقریبا وښایي چې 1000 ګنټې زما واچ ټایم پوره شوی ده پاتې څومره ده 3000 ساعته واچ ټایم زما پاتې ده نو زه د همدې لپاره کوشش کوم چې تاسو ته زه داسې ویډیو جوړ کړم چې زما واچ ټایم پوره شي سمه ده زه خو دومره څوک هغه نه دي وزګار نه دي هر څوک ځان دپاره خو باید د نورو په غم کې هم واوسي باید داسې ویډیو جوړه کړو چې هغه هماغه چې کوم موږ چاته ویلي چې دا کار کوي باید هغه کار پکې وي او باید هغه وکړي نو زما هر وخت هم دا کوشش وي ملګرو نن مې دا ویډیو تاسو لپاره جوړه کړه مننه در څخه کوم ملګرو ډېر زیات مننه کوم سبسکرایبر مې 1002 ته ورسېدل تاسو نه موږ هم دومره حمایه وکړو دومره سپورټ کوئ زموږ سبسکرایبر پوره شو انشاءالله یو ورځ به داسې راشي زه به تاسو ته هم ښیم چې زما واچ ټایم به هم 4000 ساعته پوره شوی وي او سبسکرایبر به مې هم پوره وي او خپل چینل به مې یعنې مونیټایز شي او زه به وکولی شم چې خپل چینل څخه یعنې په افغانستان کې د یوټیوب څخه پیسې ترلاسه کړم دغه مې یعنې په زړه ارمان دی او انشاءالله زه به دې ځای ته رسېږم حتما ځکه چې زه کوشش کوم او زه به حتما ځان رسوم دې ځای ته چې زه به د یوټیوب نه پیسې ترلاسه کړم یو یوټیوب نه دا ډېرې طریقې دي ډېرې زیاتې طریقې دي چې موږ تاسو کولی شو چې پیسې ترلاسه کړو په انټرنیټ کې په کور کې کښېنه قرار او هغه طریقې دي ډېرې زیاتې چې موږ کولی شو هغې طریقو سره پیسې ترلاسه کړو ملګرو کله چې زه زیاتره د زمونږ پلار شو او داسې نور څوک چې ورته ووایي چې داسې په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېږي وایي دا څه لیونی شوی دی نو هغه موږ پورې خاندي بیا ملګرو څنګه هغه بیا موږ پورې خاندي یعنې خاندي موږ پورې وایي دا څه خبره کوي پوه شولې په انټرنیټ کې څنګه پیسې ترلاسه کېږي او وروره دوی خو هماغه پخوانی سوچ کوي که نه مثال که کار دې وکړلو ګاډي دې وکړله او پیسې به ترلاسه کړي پیسې چېرته دي خو نن سبا خو ټکنالوژي د هغه وخت راغلی ده چې خارج کې خلک تاسو وګورئ هغه دیاړي او کولنګ او بیلچې نه وایي هغه دغسې په موبایل او په انټرنیټ او په لیپټاپ کې لګیا دي او پیسې ترلاسه کوي ناست دي په کور کې هېڅ نه کوي خو که موږ تاسو چېرته پلار ته ووایو چې داسې یو طریقه ده زه پیسې په انټرنیټ کې هغه موږ پورې خندا کوي خو انشاءالله زه به که چېرې مو زه م ژوندی یم او پلار مې ژوندی زه به یوه ورځ پلار ته دا ښیم دا مې ارمان ده انشاءالله چې زه د یوټیوب نه پیسې راواخلم او زه مې پلار ته ووایم چې دا وګوره پلار جانه تا چې کله ما پورې خندل هغه ته نن کتلی شئ نو مننه کوم ملګرو تاسو څخه انشاءالله تاسو ما سپورټ کوئ او زه به تاسو دپاره ښې ویډیوګانې جوړوم زه خپل مقصد ته ځان رسول غواړم ملګرو هر څوک دا کولی شي چې کوشش او محنت وکړي ملګرو دا نن ګورئ
په روژه ده مثال ما تېره روژه کې دا چینل شروع کړی و جوړ کړی مې ډېر مخکې و پاکستان کې خو ما پرې کار نه و زه پوهېدم هم نه چې یوټیوب نه پیسې جمع کېږي خو کله چې زه پوه شوم نو ما کار په تېره روژه کې شروع کړی وینې کومه تېره یو کال پوره شو زما د دې چینل سبسکرایبر یې زر پوره شو په یو کال کې اول کې ډېر مشکل وي د دې چینل مخ ته وړل او چې کله مخ ته لاړو ملګرو سبسکرایبر واچ ټایم مو پوره شو انشاءالله بیا به تاسو خپلو پیسو شمار کوئ چې ورګه دې میاشت کې خو لږې شو انشاءالله کوشش کوم بلې میاشت کې دې نه زیاتې شي نو بیا موږ او تاسو کوشش به دا وي ټوله طریقه زه تاسو ته انشاءالله بله ویډیو جوړم او هغې کې تاسو ته ښیم چې یوټیوب چینل څنګه جوړېږي څنګه مخ ته یوسو څنګه پیسې بیا ترلاسه کړو او په کومو طریقو سره ویډیوګانې موږ جوړ کړو څنګه ورته ټایټل جوړ کړو کومه ویډیو پیدا کړو چې شي باره کې ویډیو جوړ کړو دا ټول زه تاسو ته ښیم ملګرو څه چې ما سره وي هغه به زه تاسو ته حتما رسوم باید هر څوک کوشش وکړي یو دې ته مه کښېنئ زه ګوره ملګرو زه صرف د یوټیوب ته نه یم ناست یا د انټرنیټ ته زه خپله نجار یم ملګرو نجاري کومه زه سهار یعنې روژه ده کور نه زه 5 بجې سهار وځم او تر 1-2 بجو پورې کار کوم په روژه کې هغې نه بعد زه راځم لږ خوب وکړم ماسپښین مازدیګره پورې بیا راجګ شم صرف ماخوستن کې د انټرنیټ دپاره وخت لرم زه صرف ماخوستن کې انټرنیټ کاروم نور وخت زه نه لرم او نور لږ خوب هم پکار ده لږ به خوب کوو یو ټول 4 ساعته خوب کوم ملګرو ولاکه زیات کوم کوشش کوم دلته لګیا یم یو مې ویب سایټ شروع کړی ده هغې کې زه کوشش کوم همدغسې یوټیوب ده کوشش نه بغیر هېڅ نه کېږي هېڅ هر څه ناممکن دي سمه ده ملګرو نو ځکه ما تاسو ته دا ویډیو جوړه کړه زه خپله نجاریم کوم ورسره زه دا چینل هم مخ ته وړم همداسې په انټرنیټ کې ویب سایټ مې هم شروع کړی هغه هم مخ ته وړم جوړوم نو یو کار مه پرېږدئ مثال تاسو د دې دپاره ټول کارونه مه پرېږدئ خپل کار هم ورسره کوئ دا هم وړئ چې کله تاسو پوه شوئ چې زما یوټیوب چینل اوس پیسو ګټل د جوړ شلو نه بس پرېږده هغه کار نجاري زه څه کوم بیا زه چې پوه شم چې زما پیسې ما ته راکوي اوس یوټیوب زه نجاري پرېږدم هر څه پرېږدم کور کې قرار کښېنم ځان ته لیپټاپ لګوم او انټرنیټ فالوم او په دې کې به لګیا یم ځکه چې ما ته پیسې در راکوي بیا خو هغه وخت به انشاءالله یو ورځ راشي او زه به تاسو ته حتما ښیم تاسو ته به زه وایم ملګرو چې تاسو زما هغه ویډیو وګورئ چې ما تاسو ته جوړه کړې وه په دې آی بټن کې هغه ویډیو شته ده تاسو ته به زه وایم په هغه ویډیو کې چې هغه وخت کې ما تاسو سره شیر کړې وه او دا د انشاءالله زه به نن ما تاسو ته به وښیم هغه پیسې چې په دې میاشت کې ما دومره یوټیوب نه ترلاسه کړې انشاءالله دا زما تاسو سره وعده ده که ژوندی وم هغه ویډیو به زه تاسو ته ښیم او بیا به تاسو ته دا ویډیو کې ټک کوم دا ویډیو په آی بټن کې درته اچوم او تاسو به بیا تاسو ته وایم چې هغه ویډیو او هغه وخت وګورئ چې کوم وخت ما تاسو ته هغه تاریخ وګورئ دا ویډیو کله اپلوډ شوی وه نو ټول به تاسو بیا ګورئ انشاءالله حتما به دا تاسو سره شیر کوم مننه ملګرو زموږ سپورټ نه چې موږ سپورټ کوئ دا ویډیو ما دې لپاره جوړ کړه ملګرو چې یو زما سبسکرایبر 0 ته رسېدلي نو ډېر زیات خوشحاله وم دې خاطر ما تاسو ته هم ویلې مننه درڅخه کوم تاسو نه د مننې دپاره ډېر زیات مننه درڅخه کوم ملګرو ستاسو دپاره تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړی وم دې خاطر ما دا ویډیو تاسو دپاره جوړ کړله چې تاسو نه یو مننه وکړم چې زموږ چینل مو سبسکرایب کړی او 0 سبسکرایبر مو پوره شو انشاءالله زموږ واچ ټایم هم دې طریقې سره پوره شي او موږ هم دا کوشش هر وخت کوو چې تاسو دپاره ښې ویډیو راوړو تاسو ته ښې طریقې وښیو مننه ژوندي اوسئ خدای پامان او ښه وخت ولرئ